ابل ورځ یو هلک رانه تپوس وکړو یاره ګیره پرېږدم چې ښه کار دی که بد کار مال ګیره خو هلکانو سره پرېښول خوند کوي بوډا سړی چې ګیره پرېږدي نو مالا خو وس مې پې نه رسي کنې مردار به هم کمه چې په بوډاتوب کې ګیره پرېږدي چې اوس د منګو پرېوتې کوزې راډکې خولې نه دې صاحبه پړانګار جوړ شو کړپ کړوپ شو نو د بدې ورځې چې یاره مستې اوس ګیره خریل خوند نه کوي زه خدای دې خونه ورانه که په دغه ګیره باندې ګیره خو ځوان سره هلک سره خوند کوي چې زلمی وي او ګیره پرېږدي او شکل د جناب محمد رسول الله جوړ بوډاګان خو او جوانی بود خوبیه یا آدمیست چوعات شوت که بود خرم مستی همیشه په ځوانۍ کې کېږي چې بوډا شي څه مستی به وکړي نو ګیره خو ځوان سره خوند کوي نو پرون مې کتو خط متې اغوستی او خدای دې خیر کوي ښځه هم نوې کړې ده چې پېکلی نه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته وایي چې په پالنګ کې چاته خدای نه میلاوي وی چې نه بادشاهي پرېښو لاړ یو ځان سره بالښت واغستو یو ځان سره کټوری واغست چې په دې بالښت به سملم او دې کټوري کې به وبس په لاره روان دی یو ونې لاندې اوس یو ملنګ پروت نو هغه دا یو لاس څنګله سر لاندې داسې ایښې ده او دا بل لاس یې په سترګو یې ده چې ورته داسې کتلي چې اوهو تا سره خو الله تعالی بالښت هم خپل تیار پیدا کړی دی نو بالښت یې غورځولی بله ورځ یو هلک رانه تپوس وکړو یاره ګیره پرېږدم چې ښه کار دی که بد کار مال ګیره خو هلکانو سره پرېښول خوند کوي بوډا سړی چې ګیره پرېږدي نو مالا خو وس مې پې نه رسي کنې مردار به هم کمه چې په بوډاتوب کې ګیره پرېږدي چې اوس د منګو پرېوتې کوزې راډکې خولې نه دې صاحبه پړانګار جوړ شو کړپ کړوپ شو نو د بدې ورځې چې یاره مستې اوس ګیره خریل خوند نه کوي زه خدای دې خونه ورانه که په دغه ګیره باندې ګیره خو ځوان سره هلک سره خوند کوي چې زلمی وي او ګیره پرېږدي او شکل د جناب محمد رسول الله جوړ بوډاګان خو او جوانی بود خوبیه یا آدمیست چوعات شوت که بود خرم مستی همیشه په ځوانۍ کې کېږي چې بوډا شي څه مستی به وکړي نو ګیره خو ځوان سره خوند کوي نو پرون مې کتو خط متې اغوستی او خدای دې خیر کوي ښځه هم نوې کړې ده چې پېکلی نه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته وایي چې په پالنګ کې چاته خدای نه میلاوي وی چې نه بادشاهي پرېښو لاړ یو ځان سره بالښت واغستو یو ځان سره کټوری واغست چې په دې بالښت به سملم او دې کټوري کې به وبس په لاره روان دی یو ونې لاندې اوس یو ملنګ پروت نو هغه دا یو لاس څنګله سر لاندې داسې ایښې ده او دا بل لاس یې په سترګو یې ده چې ورته داسې کتلي چې اوهو تا سره خو الله تعالی بالښت هم خپل تیار پیدا کړی دی نو بالښت یې غورځولی